یو ځوان چې د ځوانۍ د شروع څخه د الله جل جلاله عبادت کوي او د ګناهو څخه لرې وي، که پر دغه حال پسې پاته سي او د لارې وانه وړي، سرکشي یې ونه کړل. هو داسې څوک نسته چې ګناه دې نسي ځینې پیښه، مګر دلته د یوه انسان عامه او د ژوند زیاته حصه مقصد ده. هغه ځوان چې د ژوند ډېره حصه یې ښه کارونه او اصلاح وي، د لمانځه، مسجد، طاعت او عبادت عادت ولري، فساد او بد اخلاقی، ساز او فلمونه او داسې نور عبث شیان د ژوند هدف او ډېره حصه نه وي، نو دغه ځوان د هغو کسانو څخه دی چې الله جل جلاله یې په خپله سایه سره خاصوي، دا هم په هغه ورځ چې لا ظل الا ظله. نو مسلمانانو کوشش وکړئ چې اولادونه مو په صالحه او اسلامي تربیه کې لوی سي، چې په دغه صالحه تربیه سره د قیامت په ورځ له عذاب څخه خلاص کړي. د کوچنیوالي څخه خپل اولادونه پر لمانځه، روژه، د قرآن کریم پر تلاوت عادت کړي. حتی لونې باید پر ستر او حجاب تربیه سي. بدبختانه ځینې داسې کسان شته چې خپلې لونې د لویېدلو تر وخته له ستره څخه منع کوي. دی ورته وایي ته اوس کوچنی یې. ځینې میندې او پلرونه د خپلو لوڼو په لباسو کې د دوی د کوچنیوالي په سبب بې پروایي کوي او داسې لباسونه په اغوندي چې اوږې یې لڅ وي، شا او ځګر یې لڅ وي، لمن یې تر زنګنو وي او نوره هم لڅه وي، چې د دغه لباس په اغوستلو سره د هغې ماشومې حیا له منځه ولاړه سي او په لویوالی یې د ځان په لڅېدلو هېڅ باک او پروا نه کېږي. مګر که دوی خپله لور له دغه کوچنیوالي څخه پر ستر عادت کړه، څه ضرر او تاوان لري، بلکې په لویوالي به ستر کول ورته عادي او اسانه وي. ځینې کسان خپل اولادونه د روژې نیولو څخه منع کوي او وایي دی تر اوسه کوچنی دی، د 8 یا 9 کلو دی. مګر که دغه ماشومان روژې نیولو ته پرېښول سي، عادت به یې سي، پرېږده چې پر اسلامي تربیه لوی سي او په زړه کې یې د عبادت سره حب او محبت پیدا سي، پرېږده چې د جنت شوق پکښې پیدا سي، پرېږده چې د هغو کسانو څخه سي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم یې تعریف او توصیف کړی دی. هغه چې فرمایي وشاب نشأ فی عبادة ربه